درې ډیر زیات دردونکي خبرونه. کندهار کې ولې یو ځان وژل شوی دی؟ بلخ کې څنګه د یوه سړي او ښځې اجساد پیدا شوي دي؟ او هلمند کې څه شوي؟ درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مه شئ. دا درې مهم خبرونه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. مخکې له دې چې د بلخ او کندهار خبر در سره شریک کړم، باید دا وایم چې هلمند کې ځایي امنیتي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د کلیوالو ترمنځ شخړې په پایله کې یو کس وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض وایي چې دا پیښه پنجشنبې د اوري پر 25مه مازدیګر شاوخوا 4 بجې د ګرشک ولسوالۍ د قلعهګاز سرکلي سیمې اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. ریاض وایي چې د پیښې عاملان لومړی له سیمې تښتېدلي وو، خو وروسته د طالب ځواکونو له لوري په سنګین ولسوالۍ کې ونیول شول. هغه وایي چې د پیښو عاملان له لومړنیو پلټونو وروسته اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال د شخړې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خپلمنځي نښتو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. کندهار کې هم ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت د 2مې امنیتي حوزې اړوند سیمې څخه د یوه ځوان مړی موندل شوی دی. یوې سرچینې د جمعې په ورځ د وري پر 26مه له 800 ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې دغه ځوان کورنۍ ستونزې درلودې او دغه راز د کورنۍ له غړو سره یې ښې اړیکې نه لرلې. دا پیښه شپې شوې او د ځوان مړی روغتون ته لیږدول شوی دی. کندهار کې د طالبانو امنیتي قومندانۍ هم وایي چې د پیښې په تړاو یې ارزونې پیل کړي دي او وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته د هېواد په ځینو برخو کې مرموزي وژنې زیاتې شوي. تازه نن په ننګرهار کې هم د 2 ځوانانو مړي موندل شوي دي. او دریم خبر هم له بلخ څخه دا دی چې له بلخ څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې د بلخ په مزار شریف کې د یوه سړي او یوه ښځې اجساد چې په مرمیو ویشتل شوي وو موندل شوي دي. له بلخ څخه سیمه ییزې رسنۍ 800 ورځپاڼې ته وایي چې دا سړی او ښځه چهارشنبه شپه د طالبانو لخوا په یوه تالاشۍ کې له پوښتنو ګروګینو څخه مخ او په سبا یې مړي د مزار شریف له 4مې ناحیې څخه وموندل شول. سرچینې وایي چې د دغه سړي او ښځې مړی د بلخ ولایت روغتون ته لیږدول شوی، خو لا خپلوان نه دي موندل شوي او نه هم داسې سند شته چې له مخې کورنۍ پیدا شي. د سرچینو له مخې په تېرو 8 میاشتو کې د بلخ ولایتي روغتون ته تر 500 زیات مړي وروړل شوي چې د خپلوانو له پیدا کېدو وروسته یې اجساد د کورنیو غړو ته سپارل شوي. ډېره زیاته مننه چې د سوله افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی. ویډیوګانې مو تر اخره وګورئ. تر بیا بلې ویډیو چې زه راګرځم او تاسو ته نوي خبرونه راوړم. تاسو ښه وخت ولرئ. د خدای